آیا تا کله سوچ کړی چې ولې افغانستان ته د تاریخ هدیره وایي؟ ولې هر ستر یرغلګر دې خاورې ته راغلی؟ او ولې لا هم داسې رازونه شته چې تر ننه پورې هیڅ چا نه دي افشا کړي؟ نن به درته د افغانستان هغه پټ رازونه ووایم چې که رښتیا شي د نړۍ تاریخ به بدل کړي. لومړی راز پټ غارونه او نامعلومه زیرزمیني. افغانستان یوازې غرونه نه دي، دلته داسې غارونه شته چې ویل کېږي زرګونه کاله زاړه دي. ځینې خلک وایي دا غارونه یوازې طبیعي نه دي بلکې د پخوانیو تمدنونو لخوا جوړ شوي. په بامیان، بدخشان او ننګرهار کې داسې ځایونه شته چې لا تر اوسه په بشپړ ډول نه دي سپړل شوي. حتی ځینې بهرني څېړونکي هم ورننوتی نه شي. خو اصلي پوښتنه دا ده هلته څه پټ دي؟ دوهم راز ورکې شوې خزانې او د اسکندر طلا. ډیرو به اورېدلي وي چې اسکندر اعظم له ځان سره سترې خزانې لرلې، خو تاریخ وایي هغه چې له افغانستانه ووت ټولې خزانې ورسره ونه وتلې. ځینې نظریې وایي دا خزانه لا هم د افغانستان په غرونو کې ده، ځینې وایي قصدن پټه کړل شوه او ځینې وایي لا هم ساتونکي لري. آیا دا یوازې افسانه ده که داسې حقیقت چې لا تر اوسه پټ ساتل شوی؟ دریم راز نامعلومې نښې او لیکنې. د افغانستان په ځینو غرونو کې داسې ډبرې نښې شته چې نه عربي دي، نه فارسي، نه سنسکریت او نه هم یوناني. تاریخ پوهان وایي دا ممکن د داسې تمدن نښې وي چې له مثبت شوي تاریخ هم زوړ دي. پوښتنه دا ده ولې دا نښې نه تشریح کیږي او ولې ډیر خلک پرې چوپ دي؟ څلورم راز روحاني ځایونه او عجیبه انرژي. ډیری خلک وایي په افغانستان کې داسې ځایونه شته چې انسان هلته عجیب احساس کوي. ځینې وایي موبایل کار نه کوي، ځینې وایي خوبونه بدل شي او ځینې وایي وخت هلته بل ډول تیریږي. آیا دا یوازې تصادف دی که د زرګونو کلونو روحاني تاریخ اثر؟ پنځم راز ولې دا هر څه پټ ساتل شوي؟ اصلي پوښتنه همدا ده ولې دا رازونه نه سپړل کیږي؟ ولې په کتابونو کې نه دي؟ ولې په رسنیو کې کم یادېږي؟ ځینې وایي سیاست، ځینې وایي جګړې او ځینې وایي حقیقت دومره دروند دی چې نړۍ یې نشي زغملی. افغانستان یوازې د جګړو نوم نه دی، دا د رازونو، تمدنونو او ناویل شویو حقیقتونو خاوره ده. که دا رازونه یو ورځ افشا شي نړۍ به افغانستان ته په بل نظر وګوري. که د افغانستان د پټو رازونو او تاریخ څخه ځان خبرول غواړئ نو ما د سره فالو کړئ او زموږ سفر څخه ځان مه بیلوئ.